ډیر خلک داسې وایي چې یاره ما ته د تشو امتیازو نه بعد دا کتري راځي، او یا بعض اوقات داسې وي چې یاره زما د تشو امتیازو بلیډر چې کوم دی هغه ډک نه وي او بار بار ما د امتیاز راځي، زه چې لاړ شم صرف لږې کترې لاړې شي او امتیاز نه وي. نو دا څه څیزونه کیدی شي؟ دې کې د ټول نه اهم څیز چې کوم دی نو د انسان عمر دی، چې کم عمر کې دا انسان دی. دویم د هغه جنډر دی چې یاره دا زنانه ده که دا مردانه کس دی. نو دې د بیا دغه کېږي چې کوم مسایل وي د هغې، دا مسایل د بلیډر مسایل هم کیدی شي، دا مسایل سایکولوژیکل هم کیدی شي، دا د سپغز چې کوم مسلز دي د هغې یعنی د پټو کمزورتیا هم کیدی شي، خصوصا په زنانو کې چې د چا ماشومان پیدا شي وي دغسې دا مسلې کیدی شي ورسره. او بیا چې کوم سړي دي په هغې کې د شپېتو کاله یا د دې عمر نه لږ بره یا ښکته چې کوم کسان دي نو هغې کې پراسټیټ ګلینډ یعنی په دې مثانه کې یو غوښه ده، غدود دي چې هغه غټ شي، نو د هغې د وجې نه هم هغې ته د تشو امتیازو مسلې چې کوم دی راځي. یعنی بعض اوقات دې د تشو امتیازې شروع کولو کې ګرانه وي، بعض اوقات د تشو امتیازې کنټرول کولو کې ورته ګراني، او بعض اوقات چې دې تشو امتیازې وکړي او راپاسي نو په دغه ټایم کې لږې کترې راشي. بیا اهم څیز چې کوم دی د ټول نه هغه سایکولوژیکل هم دی، یعنی انزایټي. کوم خلک چې د ډپریشن او انزایټي شکار دي هغې ته بار بار دا مسلې راځي. نو څنګه چې د ډکو امتیازو مسله کې آی بي ایس انسان ته کیږي، هاضمه ورسره خرابوي، داسې د تشو امتیازو مسلو سره هم دا څیزونه کیږي، یعنی تشو امتیازې ورته بار بار ورځي.